د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري په کلني فرهنګي کانکور کې د هرات ولایت ځوان هنرمندان وځلیدل. دا سیالي چې هر کال د هیواد په کچه د اطلاعات او کلتور وزارت په ملاتړ ترسره کیږي، سږ کال هم د بیلابیلو ولایتونو د هنرمندانو د ګډون شاهده وه. په دې کانکور کې له هرات ولایت څخه د رسامۍ، خطاطۍ، تذهیب او میناتورۍ په برخو کې 26 ځوانانو ګډون کړی و. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر وایي د دې کانکور اساسي موخه د هنرمندانو هڅونه، د استعدادونو پیژندنه او د هنري فرهنګ پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا د هرات 2 تنو ځوانو هنرمندانو وکولای شول په دې سیالۍ کې 3م مقام خپل کړي. کانکور جوایز فرهنگی در سطح کل افغانستان برگزار میشه، یعنی در از 34 ولایت افغانستان اهل هنر شرکت میکنن و این واقعا جای بس خوشحالی هست که در سطح کشور الحمدلله 2 نفر از هرات حائز مقام سوم شدن. له بل لوري په دې سیالۍ کې بریالي شوي هنرمندان خوښي څرګندوي او وایي چې دا ډول سیالۍ کولی شي د هنرمندانو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کړي او هغوی لا ډیر په خپل هنري کار کې وهڅوي. و این مقام سوم که گرفتم انشالله کوشش میکنم که برای جلسه بعدی، برای نمایشگاه بعدی انشالله کار قوی‌تر به اشتراک بگذارم که مقام اول رو به دست بیارم. ولایت هرات هم 26 نفر شرکت کردند در از خطاطی، نقاشی، تذهیب، میناتور. از بین اینا ما 2 نفر انتخاب شدیم، یکی در بخش نقاشی، یکی در بخش خوشنویسی که خودمون میباشه. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د هرات هنرمندانو په همدې سیالۍ کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې چې د دې ولایت د غني هنري ظرفیت څرګندونه کوي.